عذاب من عندي د خپل طرفنا او بأيدينا یا زمونږ په لاس بتاو تاسو سزا درکې فتربصوا بس تاسو انتظار کوئ انما کوم بشکم غتاو سره متربصون انتظار کوونکیو قل هو دوی تنفقو چې خرج کوي تاسو طوعا په خوشالۍ سره او کرهن یا په خنیا په ناخوخه سره لن يتقبل منکم چرب قبول نکړل شي تاسو نه ان کنتم انکم بشکتاسو کنتم یی تاسو قوما فاسقین قوم نه فرمانا زګه چې قبولیت لپاره خو ایمان شرط او ایمان غو تاسو کېشتنه نو کور کوي په خوغه او کنه خوخوي نو نه به قبليږي او جد بن قیس دا خبرم کړی و چې زغپل نه زما قزب مال تاسو ته زیات درکما نو علاوه کمال ورکیم نو قبليږي نه وما منعهم او نو من کړی دوی اندا چې تقبل قبول کړي شي منهم د دوی نه نفقاتهم صدقې د دوی الا مگر یعنی ولی من کړی شي بل شي نو من کړی مگر الا مگر انهم بشک چې دوی کفرو انکار کړو بالله د الله تعالی نه او برسول او د پیغمبر نه ولا اتون صلاه او دوی نه راځي منځ ته الا مگر وهم او دوی کو صلا مسوس پوس پناراستي سرا ولا ينفقون او دوی خرج نه کوي د الله بلاره کې الا مگر وهم او دوی کارهون نفخا یعنی پنا خوخی سره خرج کوي د الله بلاره کې بس رکوع پورا کو کبیلی په کلانړه فلا توجب کا بس حیران دي نه کیتا اموالهم مالون دوی ولا اولادهم او اولاد دوی انما بشک خبر ادا د بلنه دا یرید الله چې غواړي الله تعالی ليعذبهم چې سزا ورکړي دوی ته او دلته یو خبره تاسو بلم ووري فلا تعجب کا حیران دي نه کیتا یعنی تعجب کې دیوانه چې د دې ډیرواله د مال او دې باره کې باقاعده الله حکم کړی دی چې د دې ډیر مالداری ته ګورما سورۃ طه آیت نمبر 131 131 یوسل یو درشم او سورہ مومنون آیت نمبر 55 آیت نمبر 55 او آیت نمبر 36 شپږ درشم باغی کې الله تعالی باقاعده دوی ته حکم کړی دی چې دوی ته ګورما د دې مالونو ته به ولی د دې مالونو څه لپاره دي نو جواب الله ورکړی دی انما بشک خبر ادا د بل نه دا یرید الله غواړي الله تعالی ليعذبهم چې سزا ورکړي دوی ته به په دې اعمالونو ذریعہ سره فل حیات دنیا په ژوند دنیا کې ځکه چې دنیا کې ډیر مال چې تا باندې پیټ شي نو هغه لپاره پیرا کوونو پیرادار شي وتزهق او بیا هغه اوزي هغه ساغان انفسهم ساغان دوی وهم دوی کافرون کافری ويحلفون دوی قسمون قری بالله بل تعالی باندې انهم بشک دوی لمنکم تاسو ندی وما هم ندی دوی منکم تاسو نه ان تاسو ملګری ندی په ایمان کې ولکنهم لکن دوی قوم یقوم د يفرقون چې درپو کدي یریږي لو یجدون کچری دوی بیا مندي ملجئن زید پنا تیختا او مغرات یا غارونا سرنگ غارونا او مدخلن یا نور زینه د ننوتلو لولو نخام قضی بواوړي الیه هغه طرف ته وهم یجمعون او دوی به ټول په جمع باندې ورزغلی منډي بووي هغه طرف ته jihad د دومره دین نفرت ته jihad خبر او تګي دی چې تخدیدلې وي ومنهم ذنت دوی من اغه څوک دی الزم وکړي چې الزام لګي پتا باندې په صدقات په صدقې ورکولو کې دا یو بخاری شریف کې حدیث ته ابن ذل خویس سره چې کوم سړی او چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم تقسیمو نو دا ورته ول چې انصاف کوا پیغمبر اسلام ته فرمایي چې کزه انصاف نه کما او ډېر خبر شه په دې منځ الله امین ګرځولې ما چنانچې د روان شو رسول الله صلی الله علیه وسلم شاته مسلمانانو ته فرمایل چې د شان به اولاد پیدا کیږي او دې به تاسو نه بهترین قران وایي خدا سے به اسلام نه وتلی وي او دې اسلام به باغی کی پاتې نه وي الله دې موږ تاسو بچ کی دا غینه فی الصدقات فصدقوا کی فإن عوتوا کچری دی تور کړی شي منها د صدقونا ردون دی بیا راضی وی خوشاله شي و ان لم يعتوا کچری دی تور نکړل شي منها د صدقاتنا اذا هم نو دی وخت دوی یسقطون خپشي بیا دی بیا خپشي ولو انهم کچری دوی ردو خوشاله شي وي ما پاغه څه باندې آتاهم الله چې ورکړي ولا تعالی دوی ته ورسول او دغه پیغمبر وقالو دی دا سی ویلی وي چې حسبنا الله کافی د موږ لپاره الله تعالی سيؤتينا زرد چراب کی مونږ ته الله ولا تعالی من فضلی د خپل فضلنا ورسول او دغه پیغمبر ان بشکم الى الله الله تعالی طرف ته راغبون هغه طرف ته رغبت کوون کیو یا امید ساتون کیو سبحان ربک رب العزت عما یصفون او خوارج دغه اولاد نه سبات لومبنه رکعت لومبنی آیت کې د زکات مدون الله تعالی تقسیمای اکثر د زکات د مدون خلق تپوس کوي
نو سبا په وخت باندې راشي دا غمدونو باندې ان شاء الله پوه شي ان شاء الله چرپ کوي سبا خبر هونشته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رحمن الدنيا ويا رحيم الاخره يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا قهار يا غفار يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا حنان يا منان يا حي يا بديع السماوات والارض يا شكور يا علي يا كبير يا جامع يا اول يا اخر يا احد يا واحد يا احد يا ماجد يا وديد يا مجيد يا باعث يا رشید یا صبور تا د پر اسماء الحسنا دی الله تعالی یا الله تعالی دی اسماء الحسنا په ذریعہ سره او د قرآن کریم د بیانولو ذریعہ سره د عمل موږ ته وسیله ګرځو الله د دې د اوریدل او د غناسته او زموږ الله تعالی د تراتل او د مهنت کول یا الله تعالی د خپل دربار کې قبول کړي او یا الله تعالی د موږ ته زموږ د ګناهونو د لریوالي باعث وګرځي یا الله تعالی په دې کې موږ ناراض مشي یا الله تعالی کدي کې ممتازياته کړی وي هغه موږ ته معاف کړي اس کمې شوی الله تعالی غت موږ ته معاف کړي یا الله تعالی زموږ ګناهونه معاف کړي یا الله تعالی موږ توبه وباسو یا الله تعالی د خپل ګناهونو معافي غواړو یا الله تعالی زموږ ګناهونه ډیر دي موږ ډېر نافرمان یو خطاکار یو ګناګار یو بدکار یو هر قسم ګناه په موږ کېشته دی یا الله او یا الله تعالی ته ټول نړۍ مهرباني ستاره رحمت او ستاره مهرباني او ستاره معافي کول دا زموږ د ګناهونو نه په څو درجه د اوچته دی یا الله موږ سره معامله د خپل رحمت په بنیاد باندې وکي موږ سره معامله د خپل فضل په بنیاد باندې وکي یا الله تعالی موږ سره معامله الله تعالی ته غفاري ته د خپل غفاریت په بنیاد باندې وکي ته ستار یا الله تعالی زموږ په ګناهونو باندې پرده واچي یا الله تعالی ته تواب زموږ توبه قبول کړي یا الله تعالی ته شکور یا الله تعالی زموږ شکریا قبول کړي موږ الله تعالی د شکریا توفیق راکړي موږ ته یا الله تعالی ته صبور یا الله تعالی ته حلیم موږ سره الله تعالی د خپل بردباری په بنیاد باندې معامله وکي ته ودود یا الله تعالی موږ سره مینه وکي الله تعالی ته مینه کون کې ربي یا الله تعالی ته وکیل نعم المولا و نعم النصير یا الله تعالی ته زموږ وکیل شي زموږ د کافرو په مقابله کې وکیل شي زموږ د مشکلاتو په مقابله کې وکیل شي زموږ د نفسونو په مقابله کې یا الله د غمیاشت مبارکه څنګه چې د نیکانو نه ډک میاشت زموږ جماعتونه ډکتي الله تعالی زموږ کورونه زموږ الله تعالی هر هغه ځای چې کوم د عبادت الله تعالی د خلقو نه ډک شوی دي ستاد په نوم باندې یا الله د عبادت الله تعالی په موږ کې هم د قرنګ جاری وساتي زموږ الله تعالی د مجلس الله تعالی د قران کریم نه لری مکی موږ الله تعالی بیا په قران باندې راجمه کی موږ د درس لپاره بعض خلک ډیره زیاته قرباني کوي یا الله تعالی ایسی د نور خلقو څه قرباني کړی دی الله تعالی غوې د قرباني قبول کړي کډه لګا د الله تعالی ستاسو بنس کې غډه زیاته د الله تعالی ته ډېر باندې قبول کړي یا الله تعالی نن هم یو چا یو کس یو ایسی راوړل دی پر زنانو د پاره او ماغه طرف ته زما اشاره ده الله تعالی د غیدا تقبل کی په خپل دربار کې او یا الله تعالی غته دې بدل ور کی او یا الله تعالی دا اغه ګرمینه الله تعالی دا غي بچاو سبب جوړ کی الله تعالی چاغې نه ستا پیغمبر هم پناه غوښتي دا مسلمانانو هم غوښتي دا چې هغه جهنم دی یا الله تعالی زموږ ګناهونه معاف کړي یا الله تعالی زموږ بیمارانو ته شفا ورکړي یا الله تعالی زموږ ته د قرضونو نجات راکړي زموږ هغه بندې معاملې الله تعالی چې ته خبري الله تعالی هغه په خیر سره موږ ته سرته ورسي ظالمانو مکه الله ظالمانو د ظلم نه موږ وساتي زموږ د درس دوه شاګردانې نن درس ته نه دی راغلي د بیماری په بنیاد باندې یا الله تعالی غوي ته شفا ورکړي یا الله تعالی غوي ته شفا ورکړي یا الله تعالی ته شفا ورکون کې رب یا الله تعالی زموږ ټول بیمارانو ته شفا ورکړي یا الله زموږ د ناس ته خلکو نارانو زرانو تعالی تعالی دې دعاګانې قبول کړي د دې الله تعالی مشکلات آسان کړي د دې حاجتونه پوره کړي یا الله تعالی مونږ باندې رحم وکي یا ارحم الراحمین په مونږ باندې رحم وکي یا ارحم الراحمین په مونږ باندې رحم وکي وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعین برحمته الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على الحمدللہ مو تاسو د قران کریم تقریبا دریمه حصہ ولستلا او امر دا قران کریم چې په درويشتو کالو کې نازل شوی دی د یو آیات او بیا د یو رکوع او یو سورۃ د پاره د هغه پس منظر او د هغه ماحول چې کوم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په صورت